سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو. نن بیا په کابل جان کې د سرو وینو باران په دشت د برچي کې 15 د مکتب ماشومان سیسرې هغه شهیدان شوي. انا لله و انا الیه راجعون. او تقریبا 40 زخمیان دي. د اسلام دشمنانو او د قرآن دشمنانو او د انسانیت دشمنانو دغه شان دي کړنې همیشه کړي دي په افغانستان کې. خو افغانستان کې دومره غمونه دي افغانان ورونو چې موږ او تاسې نن دغه غم چې ولیدو دشت برچي سبب همدا یې دې نه به غټ غم راغلی. یعنې افغانستان هغه د وحشت ځای دی چې خپله وحشت کوي ټولې دنیا ته سردردي پیدا کړي. ټولې دنیا ته موږ د اسلام نوم موږ د افغانیت نوم په دنیا کې وشرمو. تاسې یقین وکئ چې دلته ما ډېر کلونه مخکې ما دلته ټکسي کوله په لندن کې په انګلینډ کې. بچیانو ته مې یو 2 وخته ډوډۍ ګټله. ما سره یو سومالی کېناستو. ما ورته ویل ته د کوم ځي؟ وایي زه سومالی یم مسلمان یم. ډېر خوشحاله شوم. ډېر شکر دی چې سومالي خو ډېر ښه مسلمانان دي. منځونه کوي. ما ته وایي غلی شه موږ وایي بالکل ښه مسلمانان نه یو. زموږ په دې منځونو مه غلطېږه. زموږ په دې ګیرو مه غلطېږه. که موږ چېرته ښه مسلمانان وې نو په سومالیا کې همدغه شان دی جهاد دی. یو سومالی بل سومالی وژني وایي ته کافر یا بل ته کافر وایي وروره صاحب مهربانه یو بل سره جنګ دی. خانه جنګي ده د ډېرو مودې نه. سومالی یو ډاګه ده ډاګه. یقین وکړه هېڅ شی پکې نشته. نو ما ته یې ویل که چېرته موږ ښه مسلمانان وي او ښه خلک وي د اروپا غونډه کې به زموږ ملکونه جوړ وي. خو ویل موږ ښه مسلمانان نه یو. نو افغانان ورونو په موږ باندې نه پنجابی ملامته دی. په موږ باندې نه ولاکې ایرانی ملامت دی. ولاکې راونې امریکاني ملامت دی. ولاکې راونې بل ملامت دی. ځکه خپله خاینین د اسلام په جامه کې خاماران وطن پروشان مور پروشان وطن پروشان اسلام پروشان دغه موجود دي. قسم دی که په موږ باندې دومره څوک ملامت دی. تاسې یقین وکړئ چې دلته زه په دې جومات ته موږ ځو زامن مې هم راسره وي ته راووته موږ شپږې شپې هره شپه چنده غونډول کېږي د مختلف اسلامي ملکونو دپاره. ته یقین وکړه چې د دغه دپاره د کشمیر دپاره چنده غونډول کېږي د بنګلادیش دپاره فلسطین دپاره ډېر ملکونو دپاره. خو د افغانستان دپاره یې ولاکې یوه شپه چنده غونډول شوي. دا د پنجابیانو جومات دی. یوه شپه پکې دوا نه ده شوې. ته یقین وکړه چې زه د خپلو بچیانو ته دومره خجالت وم چې مال دا بچیان به مې وایي چې ته څه رقم ته موږ او تاسې څه رقم وطن یو چې د ټولو ملکونو نومونه اخیستل کېږي د افغانستان نوم پکې نشته. او زه وایم چې دا خلک په موږ باندې دغه نه دي. ځکه دا خلک موږ پېژني چې تاسې وحشیان هستئ. تاسې اصل کې انسانان هستئ نه. تاسې اصل کې نه خپل ځان پېژنئ نه دنیا پېژنئ. نو موږ حقه خلک یو. موږ وانې دنیا نه ده ملامته. دا ظلمونه به کېږي. دا به روان وي چې تر څو پورې موږ خپله یو افغانان یو ملت شوي نه او صحیح مسلمانان شوي نه. زموږ په وطن کې خو ګیره پرېږده پټګې ووه مونځ کوه نور چې هر حرامیتوب کې کوئ بېګناه افغانان وژني غصب کې د وطن خرڅې هر شی چې کې خو خالي د منبر باندې ته ولاړ یو صاحب مهربانه بس مسلې درته کوي او زموږ افغانانو ته ویل تکبیر او الله اکبر. څه به مرض ښه شي. والله کې مرض ښه شي. الله دې باقي په افغانستان کې خیر پېښ کړي او دغه فامیلونو ته دې باقي الله خیر پېښ کړي. په درد کې ورسره شامل یو. یو خبره کوم چې زه په خپل پیج کې نه ډېرې ویډیوګانې شیر کولی شم د نورو مړو یا داسې او نه داسې پوسټونه کولی شم. زما په پیج باندې تقریبا د یو میاشت نه ډېر انتهایي زیات دغه کېږي رپورټینګ پې کېږي. ما ته هغه اخري دغه راکړي دي. خپلې ویډیوګانې به کوم تاسې ما نه خفه نه شئ. ما ویډیوګانې ما ته رالېږئ چې دا راته شیر کړئ یا بل شی ما نه به خفه کېږئ نه. دا د لرو برو افغانانو پښتنو دغه دی پیجو. خو کله چې صحیح شو اوس د لایف نه هم زه بند یم. نو الله دې دغه روژه باقي په خیر تېر کړي. زه پوهېږم اختر هم په غم دی. زه پوهېږم اختر هم په سرو وینو کې دی. الله دې دغه خلک تباه برباد کړي. خدای مو لپاره ویډیو مخکې شیر کړي.